سلامونه ملګرو په نن ورځ ویډیو کې موږ زده کوو how to take input value from user in java په نن ورځ ویډیو کې موږ زده کوو چې څنګه کولای شو د یوزر نه موږ یو string input لکه نیم وغیره ویلیو واخلو هغه بیا موږ ته دوباره شو شي په سکرین باندې نو پریکټیکل کار کوو پرازو کار سٹارټ کوو په زه یو نوې فایل اخلم او دا موږ په نوټفیټ کې تخیم کله تاسو په نوټفیټ کې شنو زده کړل بیا په اکلیپس او ډیټ پینز کې تاسو دا شونه ډیر زیات باسانه ما تاسو ته مخکې ویلو چې اول به تاسو څه کوئ اول به تاسو کلاس جوړوئ کلاس نیم به زه ورته ورکړم چې زمونږ چې د انپوټ ده فرست انپوټ یا نیم انپوټ هر نوم چې تاسو ورکوئ هغه تاسو په خوښه باندې زه ته کوم چې نیم انپوټ نیمینګ انپوټ کې ورکوو کنه دلته کې موږ سره مختلف قسمه بریکټس دي چې اول موږ اوپن بریکټس وایو هغه بریکټس موږ وایو دته کرلی بریکټس ویل کیږي صحیح ده دته کرلی بریکټس وایي دته چیکن لیبس هم ویل کیږي بریسز هم ورته ویل کیږي نو یو نومونه یاد کړئ مهم نوم ما چې دا کرلی بریکټس سٹارټ کړو مین میثډ به اوس موږ لیکو پبلک سټیټیک دا به یادوي دا به ضرور لیکئ void او هم مین صحیح شو او بیا دته اوپن بریکټس وای راوند بریکټس وته وای او بل نوم چې دته دا هغه پرنتیسز ورته ویل کیږي نو یو نومونه ضروري یاد کړئ چې راوند بریکټس یا اوپن راوند بریکټس بل چې د پرنتیسز او دا شنو نومونه ورته اخیستل کیږي نو د کې به تاسو ولیکئ سټرینګ کې به اس غټ وي او د دې کې تاسو کولای شئ چې سکوير بریکټس ته ویل کیږي سکوير بریکټ سٹارټ کړئ بیا ایکس ولیکئ او دا سه هم کولای شئ چې ولیکئ ایکس بیا پسې سکوير بریکټ سٹارټ کړئ بیا پسې دا اوپن بریکټس چې دا باندې یا پرنتیسز پکې باندې بیا مې واخیستلو کرلی بریکټس او راځو پسې د دې کې به موږ چې یو میسج باید اول ورکو موږ ته باید څه میسج راکړي نو ته چې موږ ته باید میسج راکړي system.out.println په نیو لاین کې یو نوې لاین راشي او کې موږ ته میسج راکړي میسج د څه په نامه وي چې میسج د څه وي enter your name تاسو خپل نوم دې پکې انټر کا خپل نوم پکې انټر کا تر سپیس هم راشي چې بیا لک سپیس وي موږ خپل نوم انټر کول لپاره پرنتیس په باندې کوم او سیمی کولن هر یو لاین چې تاسو پرینټ کول غواړئ هغه سره په لاست کې سیمی کولن ضرور ده او د دې نه پس راځو سکینر اخلو سکینر نه بغیر دا نه کېږي سکینر ته یو نوم ورکوم چې انپوټ او انپوټ نه ایکوال بیا نیو بیا سکینر دا لیکل مې یادوي چې دا انپوټ په ځای باندې تاسو هر څه لیکلای شئ تاسو غوښه ایس او ان او انپوټ او هر څه لیکلای شئ خو نور شی ضرور دی چې سکینر یو نیم ورکا نیو سکینر او بیا په سیستم ډاټ ان دا شیونه ضرور دي صحیح ده پرنتیس باندې کا او سیمی کولن به پسې ولیکئ اوس راځو سټرینګ د کنه زمونږ ته کولای چې مخکې د ځکه دا او کې چې ولیکي وته چې نیم په سټرینګ کې وي یا په څنګه وي کنه زه دلته ډایرکټ لیکم چې سټرینګ د زمونږ ویلیو او نیم مې د انپوټ په ځای باندې وسور کوم چې نیم او بیا به سو کوم ورته انپوټ بل ته چې کوم نوم ورکړی هغه نوم دلته equal دلته نه name equal input dot next ln string for the integer for end the string for line with next line مکمل لاین چې کله پرینټ کول غواړي یو ورډ لپاره نه بیا ln او بیا پسې دا د پرنتیس باندې شو پرنتیس سٹارټ پرنتیس باندې سٹارټ شو دا هم باندې بیرته دا هم سیمی کولن دا خو شو کله چې زه دا رن کما نو ماته به یو میسج راکړي صحیح ده هغه به شوم سی ماته دوباره شو کېږي بنه سره به ماته میسج راکړي چې انټر یو نیم زبنی ورکم خو به ته ماته نیم په سکرین باندې شو کېږي ولې شو کېږي ځکه چې موږ دوباره میسج مو سره نشته چې څنګه شو تاسو ته خایم پریکټیکل ته ګورئ کرلی بریکټس مې بند کړل دوزل ګورل ته مې کلاس ته فارغ ستو دلته مې د مین میثډ د فارغ ستو اوس راځو رن کوو دا اول خو تاسو دا سیک کوئ صحیح ده سیو مې کړلو چې کوم نیم تاسو کلاس ته ورکړی هغه نیم دلته هم ورکو چې نیم ولته سور نیم ولته ورکړی نیم انپوټ نه سیو او دلته کې راشه کوم ځای کې کوي ډیسکټاپ باندې نیم ورته ورکړل چې نیم انپوټ فارم پکوي خاص څنګه نیم سیم ورکوي او ډاټ جاوا لیکل ضرور دي ځکه چې جاوا فایل نه به سیو شي او زه ډیسکټاپ باندې سیو شو راځو سی ام ډي کمانډ پرامپټ اوپن کوو کمانډ پرامپټ مې چې خلاص کړلو هماغه زړې کې سی ډي
ډیسکټاپ کرنٹ ډایرکټیو ورشي ډیسکټاپ ته او ډیسکټاپ نه پس کمپایل کول دي جاوا سی کمپایل کا فایل نیم سو زمونږ سره نیم انپوټ نیم ته خیال کوي چې یو حرف مو غلط لیکلی او بیا کار نه کوي ډاټ جاوا کمپلیټ نیم به ولیکي ورته چې کمپایل کی اوس ګوره کمپایلیشن او غلطي مو کړې ده غلطي زمونږ په څه شي کې ده موږ لایبرري نشته زمونږ سره موږ باید دلته کې د دې چې کومه لایبرري ده اول هغه راوړو لایبرریانې څنګه ضرور دي ګوره ضرور په یوه خبره باندې پوهېږئ سکینر لایبرري موږ نه لرو دا کار نه کوي دې دپاره موږ امپورټ کوو څه امپورټ کوو جاوا کې یو لایبرري ده چې یوټیل ډاټ سکینر او یا دې کې تاسو اسټریک هم اچولی شئ باندې هم او دا به زه بیا سیف کوم کنټرول ایف سره اوس بیا راځم سیم ډي ته او دلته کې ما سره تیار اوپن شوی نو دا سیم ډي دا دی اوس جاوا سی نیم ډاټ انپوټ او دا مکمل اماغه کې سیو وکړئ او انټر کوس روان شو کار کنه صحیح ده اوس مونږ ته وایي چې رن کول دي جاوا فایل نیم زمونږ سره و نیم انپوټ آی غټو کې input enter oh enter your name خیال مو د دې ځکه زما نیم ورکول چې هغه نیکسټ لاین ته لاړل ولې لاړل نیکسټ لاین ته ځکه چې ما ورته ویلو چې نیو لاین کې ماته واخله اوس دلته کې خپل نیم ورکوم زمونږ نیم څه ده زمونږ د چینل نیم ده سایف آنلاین اکیډمي ټیک شو دا نیم مې ورکړلو انټر وګوره هماغه نیم واخیستو خو بېرته موږ ته میسج رانکړلو زه غواړم چې ما ته دوباره یو میسج راکړي چې ستاسو نوم دا شی ده ما ته شو سي په ډیسکټاپ باندې هغه دپاره به تاسو وکړئ د دې نه وروسته به تاسو دې ځای کې هماغه سیسټم چې هر میسج تاسو شو کولو غواړئ ډاټ اوټ ډاټ پرنټ الین په نیو لاین کې ښه او دې نه به زه د نیو لاین ختم کړم نیو لاین کې مې واخیستلو چې الین په دې ځای کې ما ته میسج راکړه چې یور name is هر قسم میسج تاسو ته ولیکئ هغه تاسو وروسته بیا په لاس کې شو کېږي سپیس ورکوم ورته ستاسو نوم ده اوس ګوره کوم ویډیو دلته موږ ورکړی وروسته نوم باندې د نیم په نام باندې وکنه دې ځای کې ما ته هغه میسج پرنټ کړه نو کاما ماما به نه اچوئ دې ځای کې تاسو پلس ورسره چې راوله ورسره زما دغه ځای کې چې کومه ویډیو ما ورکړې وه په سټرینګ کې همغه ویډیو ما ته څه کړه پوټ کړه دې ځای کې صحیح ده بیرته په پرنتسس بند کړئ او اوس راځو ګورو چې یو شی مانه فاتحه پاتې دي سیمی کالن دا دې سیو او راځو بیرته موږ خپل سیم ډي فایل ته او دوباره بیا د سر نه رن کړم مشکل نشته دا سیم ډي فایل بیا اوپن کوم دا د کمانډ فرنټ مې خلاص کړو نو دا د سی ډي ډیسکټاپ ته راځم او ډیسکټاپ نه پس به راشو جاوا سی پسې د فایل نوم ورکوم انپوټ نیم انپوټو نیم انپوټ ډاټ جاوا دا زموږ د فایل نوم ده او دا به انټر کو بیا اوس ګوره روان ده کار حاشیه به سي جاوا او نوم چې شو زموږ د فایل نیم انپوټ انټر اوس ورکوته نو ګورو زما نیم چې زه کله کوم دې ذکر ځکه چې نیو لاین ما څه کړو نه ختم مې کړل دلته کې نه نیو لاین مې ختم کړل اوس ماته مخامخ هم دې ذکر راځي زه به نوم ورکړم چې سایف آنلاین اکیډمي صحیح او دا هم انټر اوس وګورئ میسج به موږ ته راکړلو چې یور نیم از سایف آنلاین اکیډمي دا په جاوا کې د یوزر نه یو ویډیو سټرینګ ویډیو ښه سټرینګ ویډیو اخیستل او بیرته هغه دوباره په سکرین باندې شو کول او دا د سلولار یو د سی ام ډي کمانډ او په نوټ پیډ کې رن کولو